یو کس په غرونو ګرځي یو غمې پیدا کوي په ښار کې پیدا نشو یو سړی پیدا کوي یو د جنگ میدان کې ګرځي سرګردان لالهان دا مورکۍ په جړه جړې خپل بچی پیدا کوي. ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه ده غزل زار او زه یم غازي نادان. قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو. په دې نننۍ خپرونه کې موږ سره د کابل افغانستان زلمي لیکوال ناستې کوي. ډېر ښه شعر لیکي ډېر ښه فکر لري څومره کار یې کړی دی او څومره زیار یې کړی دی. دغه ټول خبرې به ورسره کوو شعرونه به تورو. ښاغلی شعرګل ناصري صاحب موږ سره ناستې کوي. شعرګل صاحب تاسو ته به د خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی مینه او احترامات وړاندې. ډېره مننه نادان صاحب. ستړي مه شئ، تاسو ته هم ستړي مه شئ وایم او کمرمین ته هم وایم او ملګرو ته هم مننه ډېره زیاته مننه. کاول لا ته دا خبر وکړئ چې په افغانستان کې تاسو د کوم ځای دلته دی موږ سره میلمانه دي نو دغه لږ معلومات راکړئ. نادان صاحب مننه. زه خو د افغانستان د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکی. ډېره زیاته مننه. شعرګل ناصري صاحب د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړی؟ تقریبا 4 یا 5 کاله وړاندې. صحیح ده. 4-5 کاله د دې حاصل څه دی؟ یعنی مطلب دا به ووایي چې څومره شاعري تاسو کړې ده؟ شاوخوا د 80 شمېر په شاوخوا کې غزلې او نظمونه دي. صحیح ده. داسې یو لیکوال چې هغه تاسو د خپل ژوند لارښود ګڼئ، شاعر یو شاعر چې هغه تاسو دا منئ چې یاره زه د په شاعرۍ باندې په دې لوازماتو باندې پوه کړی یم ستاسو استاد یې؟ داسې خاص څوک به نه وي خو چې لولم یې ډېر پیر محمد کاروان ده او بخزاده دانش صاحب. صحیح. کومه ادبي ټولنې دي ستاسو په لوګر کې چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي او زده کړې پکې کوئ؟ د افغانستان ټول ولایتونه کلنۍ ځانګړې مشاعرې لري. لکه ننګرهار کې نارنج مشاعره ده، همدارنګه په لوګر کې د سنځرګل مشاعره ده، په کندهار کې د انار مشاعره ده. نو ځانګړې مشاعرې او ځانګړي ادبي بهیرونه دي. په کابل کې بیا د مشعل رڼا ادبي بهیر په نامه باندې یو مرکز لرو د شاعرانو او لیکوالانو لپاره چې هلته مخکتنې او همدارنګه غزلونه او ادبي تنده پکې خړوب کېږي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه. پوښتنې به کوو. زه وایم چې څه کلام ملام واورو ډېره مزه به وکړي. دواړو سترګو. ارشاد. غزل داسې دی چې بلو به دې تیارو ته تر هغو پورې ډېوې تر څو نه وي چودلې یو وار بیا دلته سپېدې او همدا یو کړکۍ وه چې مو هیلې ورته پاتې همدې وې کړکۍ نه رڼاګانې پرېوتې. ډېر ښه. او زړګی به یې داسې تورو مګر څنګ ته به چې راغله یو دم به بیا د ټولو نظرې وې سپینېدې. احساس کوم د ښکلي جنت غېږه کې چې یم مرجانې کاش په څنګ کې را سره تل اوسېدې. یو وخت داسې دنګ داسې اهم لکه جوهر اوس ها په ملا ماتو ځوانې هیلې رژېدې. ډېر ښه. او باور مو درلوده ناصري بیا په پښو درېږو همده یو ارمان ته زمونږ هیلې ټوکېدې. ډېر ښه. نور هم څه وورو؟ بل به هم غزل ویم. نظم ته به وروستیو کې را سوچې. دا ښار اول رڼا و غوړېدلی اوس ماښام ما وبخښه ژوندونه چې ارمان دې شو ناکام. قبول که په ظاهر او په باطن کې یو له دواړو دا نه سهار سجده او په ماښام کوي رام رام. ډېر ښه. او نادان صاحب دویم ځل جګېدلی ناممکن چې یو ځل پرېوت د خلکو په نظر کې چې انسان شي یو ځل خام. ډېر ښه. زمونږ د پرمختګ کیسه به داسې وي لا پاتې سرلارې ممین نه دي په خاورې او په قام. او منونکی ستا د امر ناصري یم ځکه نه څښم نو خدایه را نصیب کړي د جانان د کوثر جام. ډېر ښه. ډېر زبردست. نظم وورو. بس نظم به مو وایي چې
دلته څه کیسه روانه، دلته څه خبره شوې، دلته هر څه په ژړا دي، دلته هر څه په غوغا دي، دلته شین بوټی ژړېږي، دلته لوړ چنار ژړېږي، دلته لویه بدبختي ده، دلته لویه بدمرغي ده. اوس وطن کې توره ورېځ ده، اوس وطن کې توره شپه ده، اوس وطن کې توره ورېځ ده، اوس وطن کې توره شپه ده، چې د شپې پسې بیا ورځ ده، چې د ورځې پسې شپه ده. دغه شپه ورځ کول غواړي، دا حالات بدلول غواړي، دا حالات به بدلومه، دا حالات کابو کومه. د سپوږمۍ خواته ورځمه، بیا د لمر په لوشو خواته، دوی ته وایم زه انسان یم، لږ رڼا ته ضرورت ته، لږ ښکلا ته ضرورت. زه باور لرم پر دواړو، څه رڼا به راته راکړي، څه ښکلا به راته راکړي. زه راځم بیا بشر ته، زه راځم هر یو رهبر ته. تاسو ویل چې رڼا نشته، تاسو ویل چې توره شپه ده، دا رڼا در سره واخلئ، دا رڼا سره یو ځای کړئ. نه به بیا دا توره شپه وي، نه به بیا دغه کیسه وي چې شین بوټی په ژړا وي، لوړ چنار په واویلا وي. بیا به دا مین آباده، بیا به دا وطن آباد شي، نور به دا جنګونه نه وي، نور به دا غمونه نه وي، تل به مینه ورورولي وي، له یو بل به قرباني وي. مونږ به یو بل ته ورغاړې، په هر چا به خوشحالي وي، د پیغلوټو په سرونو د منګیو کتارونه، ګودرونه به ښایسته شي، ټول وختونه به ښایسته شي. ځپلی ورک شوی مین به بیا پیدا شي، له مودو چې انتظار و ملنګ به بیا پیدا شي. نو دا وخت په څومره خوږ وي چې په ښکلي مازدیګر کې هم بیګا او هم سحر کې ناصري قلم راواخلي، د وطن ښکلو ظلمو ته، د وطن ښکلو درو ته، څو د مینې کړي نظمونه په خواږه غږ کې ډالۍ. سوله وستایې بیا راشي، سکون وستایې بیا راشي، امن وستایې بیا راشي. ستا په ښکلي ښکلي کور کې په 5 وخت لمونځو کې خدایا دا سوالونه مونږ کړو، دا حالات زمونږ بدل کا، امن راکا، امن راکا. واه ډیر زبردست نظم، ډیر زبردست نظم. نور بس بل به غزل وایو نادان صاحب. د رنګونو ښار کې ګرځم، څو رنګونه مې په کار دي، د رنګونو ښار کې ګرځم، څو رنګونه مې په کار دي، له هجرانه ستړی شوی وصالونه مې په کار دي. او نن بیا زه خمار خمار، نن مې ښه ونازوه، ساقي لرې د پیالې که څو جامونه مې په کار. او د رباب سورونه اوړي، د ښکلا و ننداره ده، زه په ژوند باندې مین یم، څو سازونه مې په کار دي. ټول رنګونه دي خلاص شوي، دوکانداره هله ژر د یو چا ښکلاوې ستایم، قلمونه مې په کار دي. او زمونږ ښار داسې خاموشه، زمونږ ښار داسې خفا، د سکوت فضا خپره ده، اوازونه مې په کار دي. او اوس د پیغلو قطار نشته، مازدیګر داسې خفا، بنګړي هسې ورکومه، مړوندونه مې په کار دي. او د هر ناز قیمت دی وایه، زه ولاړ درته حاضر، د ښکلا او شهزادګۍ څو نازونه مې په کار دي. ستا ښکلا باندې مین، ستا د مینې ناصري، د بیلتون لارې اوږدې دیدنونه مې په کار دي. ډیر خیر، ډیر زبردست. نور بس سما د امن فکر جهانگیر دی، جهانگیر زما د امن فکر جهانگیر دی، جهانگیر په گاون کې را سرا، په زړه سخت دی یو شریر. او هر برخه یو بل سره تړلې، او هما د کړیو ته ساتون کې چې کار وکړي زنځیر. ملګرتیا او که دوستی سم په نری کوي، په نامرد ملګرتیاوي مقابل اړخ ډیر زهیر. او هر سړی به د خپل ځان حساب ته ورشي، توپیر شته دی په حساب کې د پاچا او د فقیر. او ستا د یو بچی په شان خوښ یم ناصري، ستا په غېږ کې لویه ما راضي یم له تقدیر. ډیر ناصري صاحب ډېره مننه کوو. په اخره کې یو څو شعرونه نور هم اورو او بیا به که خیر د خپله خپرونه کار څومره زموږ زړه نه غواړي خو را ختمه وبې. بس 2-3 غزله به درته هم په خیر چې ماخله دا مینه ښامار ده، ماخله دا مینه ښامار ده، واخله الهي مینه هر وخت درته په کار ده. او زما که په وجود باندې ستا ښه کېږي وطنه، زما د وجود وینه ساس کې له تازار ده. او
نه به مخکې لاړ شو نه به دا وړی شړی شي دنیا د څومره ستره خو زمونږ قسمت خوار ده او دا خلک داسې نه وو دا خلک چا کړه داسې چې خپل ورڅخه ځي او بل څوک یې واکدار ده او زمونږ هم امید دی ګوندې دا حالات بدل وطن ستا غدار سره حساب زما په شمار ده او دا خلک امن غواړي زندگی باندې مین د مینې کښت کوي د شاعرانو دغه کار ده کتو کې بشماره ثوابونه الله نغښتي نو په کار دی ناصري ته همدغه یو دیدار ده وروستی غزل به درته ویم نادان صاحب د ښایست بیانېدو ته ضرورت دي کتابونه د ښایست بیانېدو ته ضرورت دي کتابونه دکاندار راته راکړه په درجنو قلمونه او څه بې کیفه تنهایي وي طبیعت خاموشه د یو چا راتګ راوړي دلته سازونه او خدایه کاش هغه دنیا کې او زمونږ د ورګۍ بیا چې له خټو څخه جوړ کړو بیا کورونه او د بیرنګو چاپیرچل هم داسې بیرنګه وي بیرنګه ژوندانه باندې مین یم ځکه اخلم رنګونه او دا دنیا ډېر نیمګړې رسېدل ورته ګران کار ټول زما په شان لري ډېر ارمانونه او د پتمن زړګی نادان دی دی په نیمه نه پوهېږي ناصري ورته لګیا او دا وایي دیدنونه ناصري صاحب ډېره زیاته مننه ډېر ښه کلامونه تاسو وویله او زړه م نه غواړي چې دا خپرونه دې را ختمه کړي خو دا هر څه یو اصول یو لوازمات دي د هغې نه وتی نه شو او داسې هم نه ده چې دا خپرونه به دلته ختمه کړو دا خپرونه به جاري بیا به تاسو راځئ او بیا به راځئ دا خپرونې به انشاءالله کوو ډېره زیاته مننه په اخره کې څه مختصر غوندې پیغام لرئ ډېره مننه لر او بر ټول پښتون ولس او ټول بشریت ته مې دا پیغام دی چې تل دې د مینې او ورورولۍ لاره خپله کړي او دا ژوند ډېر لنډ دی زندګي ډېره لنډه ده زندګي په مینې او همدارنګه په محبت باندې ارزي ژوند ته رنګ ورکړي په رنګ کې خوند وي دنیا په رنګونو ښه ښکاري قدرمنو شعرګل ناصري صاحب تاسو موږ سره واورېدو چې د افغانستان نه تشریف راوړی دلته زموږ سره رابطه وه نو کېناستو خپرونه م ریکارډ کړه په دې هیلې چې ستاسو به خوښه شوي زموږ سره دا ټول ملګري په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ